درې مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. دوه جملې زه وایم او به تاسو وایئ په کمنټونو کې. کله چې موږ له چا څخه پوښتنه کوو چې پلانکی څو روپۍ یا څو یورو لري، د مثال په توګه وایم چې احمدزی څو یورو لري، دا مثال ورکوم، نوم اخلم. نو دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي: وی فیل ایرو هات احمدزی، وی فیل ایرو هات احمدزی. زه وایم هغه یوازې 10 یورو لري، یوازې 10 یورو لري. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي: Er hat nur 10 Euro. Er hat nur 10 Euro. مطلب هغه یوازې 10 یورو لري. که چېرته موږ په الماني ژبه وایو چې دا خو ډېرې کمې دي، دا خو ډېرې کمې دي، مطلب دا پیسې کمې دي، دغه جمله دوستانو تاسو وایي په کمنټونو کې، ګورئ چې څوک یې صحیح وایي. چې یو ځل تاسو یوه جمله ولیکئ د همیش لپاره بس تاسو په یاد وي.